د ریقت احادیث دي چې موږ تاسو ته ذکر کیږي چې د انسان توجه آخرت طرف ته برابر شي. په دې باب کې دا ذکر کیږي چې نیکان خلق دا به مري، اخر به داسې خلق پاتې شي لکه پوچې اوربشې پوچې خرما وي، د الله تعالی په نسبت به هیڅ قدر نه لري. په دغه خلکو قیامت راځي. د نیکو خلکو مرګ دا د ټول عالم دپاره ضایعه ده، د ټول عالم دپاره هغه انوارات، هغه فیوزات چې د کوم ولی الله په واسطه دنیا ته راتله چې دی مړ شو، هغه د دنیا نه نور منقطع شو. نو خدای په قیامت په نیکو خلکو نه راولي، قیامت چې راځي په بیکارو خلکو باندې راځي. ځکه هم دا صالحین خدای پاک ټولوي، چې بیکاره خلک پاتې شي نو په هغو باندې قیامت راځي. دا تنبیه د موږ ته په دې باندې چې د صلحاو صحبت، ملازمت، قدر، خدمت دا باید ډیر وکړو. د دوی د روی نه مخکې موږ تاسو ویلي وو چې دا رزق دنیا ته چې خلکو ته مخلوقاتو ته خدای پاک ورکوي، د چا په واسطه ورکوي؟ د صالحینو په واسطه باندې. چې صالحین لاړ نور خدای پاک دغه دنیا د پوساقو پجارو کفارو دپاره نه ده، د دومره عظیم نظام د هغو دپاره نه چلی بیا په هغو باندې قیامت راولي. نو د صالحینو سره وایي ملازمت ته اشاره ده، د هغو صحبت ته اشاره ده، د هغو خدمت ته اشاره ده چې سړی د دغو خلکو قدر کوي، د دغو سره د صحبت کوي چې په ځان کې صلاح راولي. د قیامت لکه یو نوع مخنیوی ده په دغه شي باندې. کوشش کوي چې د ما په ژوند کې خدای قیامت رانه ولي، او هغه په دغه لار کېږي چې د صلحا او ملازمت غوره کړي، د هغو سره ناسته ولاړه چې په ده کې هم صلاح راشي. داسې نه چې صالحان رانه لاړ شي او موږ دغسې خلک پاتې شو چې د خدای پاک په نسبت باندې څه ارزښت نه وي. خدای مو دې وساتي الله ناراضه شي، د الله د ناراضګي په وخت کې بیا قیامت راځي.